د پاکستان په سند ایالت کې د یو سکول استاد له خپل شاګرد یا زده کوونکي سره زنا کړې ده. سلامونه او نیکې هیلې ملګرو که غواړئ چې په دې اړه پوره پوه شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. ملګرو نن به له تاسو سره د یو داسې شخص په اړه معلومات شریکوم چې د هغه مقام او درجه زموږ په خوږ دین او معاشره کې د پلار په شان ده. هغه ته معنوي پلار هم ویل کیږي. خو د ویډیو د شروع کول نه مخکې له تاسو ټولو څخه هیله ده که تاسو زموږ په چینل نوي یاستئ او یا مو تر اوسه زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل پښتون ټایم خامخا سبسکرایب کړئ. هغه څوک چې موږ ته د خپلو والدینو څخه ډیر څه را زده کوي او په همدې وجې ټوله معاشره ډیر احترام او قدر کوي. هغه څوک چې موږ ورته ښوونکی وایو، هغه څوک چې موږ ورته استاد وایو او هغه څوک چې موږ ورته د سمې لارې لارښود هم وایو. خو که بیا هغه لارښود له خپل معنوي زوی سره داسې ناروا عمل وکړي هغه نو بیا د پلار حیثیت نه لري بلکې د یو وحشي درنده حیثیت او مقام خپل کړي. لکه نن سبا چې د سند صوبې څخه یو داسې بې خونده او افسوسناک خبر اورېدل کیږي چې هلته د سند په یو سکول کې استاد له خپل کم عمره شاګرد سره زنا کړې ده او د دغه بې خونده او ناپاک خبر په اورېدو سره ټول ملک د غم او غصې اظهار کوي او له حکومت پاکستان څخه غواړي چې دغه درنده او وحشي ځناور ته د سخت نه سخت سزا ورکړل شي تر څو بیا بل کس په دې اسلامي معاشره کې د داسې کړو جرأت هم ونه کړي. لیدونکو هغه ماشوم چې موږ ښوونځي، سکول یا مدرسې ته د دې لپاره لیږو چې زموږ زوی او ورور به هلته د خپلو استادانو څخه تعلیم او تربیه زده کړي نو که خدای مکړه د سند د واقعې په شان همغه ښوونکی او استاد داسې عمل ورسره وکړي نو څومره د افسوس خبره به وي. د همدې په شان زموږ په معاشره کې ډېرې داسې ناروا پیښې وشوې او لا هم روانې دي کیږي. داسې هلکان شته چې له هغوی سره اوس هم په خپلو سکولونو کې همدا ځناور داسې ناروا عملونه کوي. خو ماشومان د والدینو او استادانو د یری او ډار څخه چاته هم نشي ویلی او یا په بل ډول داسې ویلی شو چې هغو استادانو دوی ته دا لالچ او وعده هم ورکړي وي چې زه به تا پاس کړم او یا به دې په اول پوزیشن کې کړم او داسې نور. لیدونکو موږ ټول سکولونه او یا هم ټولې مدرسې نه یادوو خو که د مثال په ډول دغه پیښې ته ورته که داسې عمل په کوم بل سکول یا مدرسه کې وشي نو د ټولو تعلیمي ادارو او مدرسو په شمول نوم وربد کړي او یا هم که چیرته داسې یو عمل کوم استاد وکړي نو د ټولو هغو باعزتو استادانو نوم وربد کړي کوم چې په رښتینې شکل د معاشرې د نسل د سمې لارې لارښود دي. په نننۍ ویډیو کې مو هغو ټولو والدینو ته دا پیغام ده چې د خدای په خاطر له خپلو اولادونو او بچو سره ډیر سخت مه اوسیږئ او له خپلو بچو او ماشومانو سره د ملګري په شان رویه کوئ تر څو خدای مکړه که له هغوی سره څوک داسې یو ناروا عمل کوي او یا هم د یو داسې ناروا کار غوښتنه ترې کوي او ستاسو ماشومان تاسو ته د هغه ناروا عمل په اړه په وخت خبر درکړي تر څو تاسو د هغه عمل مخکې له کولو څخه مخه ونیسئ او داسې ترخه او د غصې نه ډکه رویه مه ورسره کوئ. خدای مکړه له هغوی سره هر څه کیږي او تاسو ته له یری نشي ویلی او هر مور، پلار او مشر ورور دې دا فرض وګڼي چې کله هم د هغوی ماشومان له سکول یا مدرسې څخه کور ته راستنیږي مشران باید له هغوی څخه پوښتنه وکړي چې ورځ دې څنګه وه او یا هم خدای مکړه د ورځې خو له کوم مشکل سره نه وي مخ شوی. ملګرو دا وه د نن ویډیو چې د یو درنده استاد په اړه وه. که د دغه استاد یا ویډیو په اړه څه ویل لرئ نو له موږ سره یې په کمنټ کې شریک کړئ. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې خوندورو او معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل پښتون ټایم خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم.